القدم ولا ده مخکې شه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو ادیحانیم او سباون ټي وی له تاسو ته مخاطب یم. قدرمنو امیر اوس ماما د دې دنیا نه رحلت کو چوکو الله دې په هغه جهان کې اغلا اعلی مقام ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو ادیحانیم او سباون ټي وی له تاسو ته مخاطب یم. قدرمنو امیر اوس ماما د دې دنیا نه رحلت کو چوکو الله دې په هغه جهان کې اغلا اعلی مقام ورکړي. میر اوس ماما د پښتو د ژبې یو داسې مزاحیه فنکارو چې کله به څوک خفه شو زیات ټینشن کې به شو د میر اوس ماما ټیپې به ځان ته راواړولې. میر اوس ماما یو داسې شخصیت و چې د هغه به همیشه هغه د خلکو په مخونو خنداګانې راوستي. خو قدرمندو زمونږ په معاشره کې بیا زمونږ په دې صوبه کې خاص کر خیبر پښتونخوا کې د فنکار څه عزت نشته، د فنکار دلته څه حیثیت نشته. چونکې که موږ په پنجاب کې وګورو داسې نور په ملکونو کې وګورو د هر فنکار ځان یو فن یو وظیفه یې وګورئ. میر اوس ماما یو داسې شخصیت یو داسې کامیډي فنکار و چې یقینا هغه د هر چا په مخونو خنداګانې راوستي و. هغه لوی ماشوم وړوکی نارینه زنانه هر څوک به هغه پېژني. ډېره زیاتې بیماري وکړه، بیمارۍ کې بیا خپم کټ شوی وه، هغه وفات شو. الله دې هغه جهان هغه ښایسته کړي. خو د هغوی یو کتاب و، هغوی سره ما ډېره ناسته کړې وه او ډېر پروګرامونه سره ما کړي وو. کوم وخت کې چې هغوی دلته په چک دره کې وټولو بیا په تنګي کې و، بیا مو سره یو تقریبا تېر شوي کال کې یوه مرکه ورسره مونږ کړې وه. یو اپیل یې د امداد د خلکو ته کړی و، خبرې اترې مو سره کولې. نو په هغه وخت کې خو ډېر زیات کمزوری و. خو میر اوس ماما به وایي زما کتاب دی میر اوس په ټوکو ټوکو کې وایي چې هغه کتاب څوک هم لولي څوک یې مطلب ګوري، اټومیټک چې ستاسو په ذهن کې څه ستاسو ذهن ته راځي هغه کتاب به تاسو ته میلاویږي. نو میر اوس ماما یقینا چې یو فنکار او یو مزاحیه خو هغه زموږ یو هیرو د دې ملک اساسه وه. قدرمندو داسې خلک ډېر زیات کم میلاویږي او بیا هغه په پاکستان کې یعنې په غونډه دنیا کې زما په خیال چې په پاکستان کې په دویم نمبر هغه یو داسې شخصیت چې کامیډي هغه یو داسې نوم پیدا کړی و. دعاګانې به کوو چې هغه دې الله پاک جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. خو ډېره بیماري وکړه او الله دې ورته بښنه وکړي. انسان دی دې به دې شوي کم از کم که نورو ملکونو کې موږ وګورو پنجاب یا داسې نور اور کنټري په هغې کې د فنکارانو دپاره څه وظیفه څه کوټه مقرر شوي. خو یو بدبخته زما خیبر پښتونخوا بیا چې کم فنکاران دي دلته زمونږ د فنکارانو قدر نشته. فنکاران چې کله هم په پردیو خلکو ته مخامخ ناست نو بیا فنکار دی، خو چې کله د پردې نه خوښ نو بیا ورته ډم ویلی شي. په هر کیف میر اوس ماما یو داسې شخصیت و که مونږ د هغه په ژوند ځان یو کتاب دی. که ډېرې خبرې وکړو خو ډېره بیماري تېره کړه. الله دې وله جنت فردوس نصیب کړي، الله دې وله اعلی مقام ورکړي او الله دې ورسره زموږ ټول ګناهونه معاف کړي او ټول یې په دعاګانو کې یاد ساتئ. ډېره مننه. والسلام.